زیاتو باوري سرچینو خبر ورکړی چې ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ترمنځ پټې خبرې روانې دي او حقیقت څه دی. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني په تازه څرګندونو کې تایید کړه چې هغه د طالبانو د حکومت د وزیر ملا یعقوب سره یو لړ مهمې خبرې کړې دي. دا خبرې د ځینو معتبرو سرچینو له قوله تایید شوې دي او له دې خبرو څخه داسې انګیرل کیږي چې دواړو لورو لوړپوړو چارواکو د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره یوه لاره پرانیستې ده. د سرچینو له مخې اشرف غني او ملا یعقوب د افغانستان په امنیتي وضعیت، د سولې په پروسه او د هیواد د راتلونکي سیاسي جوړښت په اړه مهمې خبرې کړې دي. دواړو خواو توافق کړی چې باید د افغانانو د یووالي او د هیواد د ثبات لپاره یو ځای کار وکړي. سرچینې وایي پخوانی ولسمشر اشرف غني د خپل موقف په اړه وویل چې د افغانانو د سولې او هوساینې لپاره باید د ټولو سیاسي جریانونو ترمنځ تفاهم او همغږي رامنځته شي. هغه ټینګار وکړ چې د هیواد راتلونکي لپاره د ټولو افغانانو ګډه هڅه اړینه ده. ملا یعقوب هم د اشرف غني سره د خبرو په ترڅ کې وویل چې د افغانستان بیا رغونه او پرمختګ د ټولو افغانانو مسؤلیت دی او د طالبانو حکومت دې ته ژمن دی چې د هیواد په نوي سیاسي جوړښت کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه وویل موږ د افغانستان د اسلامي امارت د واکمنۍ په توګه د دې لپاره کار کوو چې ټول افغانان په خپل هیواد کې د سولې، امن او پرمختګ احساس وکړي. د دې خبرو په جریان کې دواړو خواو د افغانستان د روانه اقتصادي بحراني وضعیت د پرمختګ لپاره لارې چارې ولیدلې. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تربیه ښې چارې